وريږي او د خپل لور نم تپوس کوا د خپل پیغلې نم تپوس کوا چې زستا پلان کیږي کې د پلان کی سړي زوی سره نکاح کول غواړم هغه لته استا کوي دن من کو دوی خیر کو کراغي انکار را لله او د کله چې نوجوان زوی له خزه کې خزه دغه له تپوس کوا په دې کې بالکل شرم مکو دغه له تپوس وکا چې رضا تعالی په دې کې زو نکاح کول غواړم پلان کې چې تعالی یو جنې کول غواړم نوجوان جنې دا لور د چا داد لکوما دې تپوس لازمي دي دا شریعت مونږ ته د اجازه را کړې ده کو داغه اجازه نه وي هغه ځکه ولا کور کې ولا خزه مکوا د دې نه فساد خوريږي او د خپل لور نم تپوس کوا د خپل پیغلې نم تپوس کوا چې زستا پلان کیږي کې د پلان کی سړي زوی سره نکاح کول غواړم هغه لته استا کوي دن من کو دوی خیر کو کراغي انکار را لله او د انکار خبر را لله بالکل په زور زبردستی سره بداغي نکاح نه کې داغه نه فساد جوړ شي داغه نه فتنه ولاړ شي دا ما وکتل دا ما ولیدل دا ما واوریدل سمون ودونو کې اکثر چې کوم د ډول سرنا او رباب او دا سيزونه ميزونه او دا خرافات او دا ګن بلا دا په ډېر په اکثریت په غټه طریقه باندې کیږي نو د دې سيزونو ځان ساتي نو حسیق زګریا رحم الله فرمای کوم وعده کې او په کوم نکاح کې چې دا ډول سرنا او دا سيزونه وغږیدل او وی والل الله جل جلاله په دنیا کې بد باندې درې افتونه راولي بدغه انسان باندې بدغه کور باندې او د کور پر افراد باندې دریو عذابونو کې به الله مبتلا کې او گرفتار به بکی یو د واده حلق چې کوم واده شوی دی نو الله جل جلاله د تپسوانه کې مرګ راولي دی په پسوانه کې مري ورنه په دې تجربه ورکړي خواده کې د ډول سرنا یا دا کن بلاو والے شول ته به الله پسوانه کې مرګ راولي کزمانه کې ته مرګ رانه لله د بیبي بخپل منځ کې اختلافات او انتشارات او مسلې وي چیرته به د دې کور جوړ نشي دا یاد ولرئ چې زګرا رحمت الله علیه لیکلي دي او دریم نمبر کې کوم ودونه کې چې دا خرافات شو دا کن بلا د سنت خلاف شو نو الله جل جلاله د دغه انسان چې کوم واده شوی دی د کور والا او د مور صاحبہ یا د والد صاحب د سره به د انتشارات او اختلافات وي دا به چیرته د دې کور جوړ نشي سړی نه غواړي واده کوي نو د اختلاف د ختمولو لپاره کوي د انتشار د ختمولو لپاره کوي د مسلو د ختمولو لپاره کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي تاسو په نکاح کې رزق تلاش کړئ نکاح کې رزق وګورئ بده کې رزق شتا دې کې رزق فراخيږي بده کې رزق وسیخيږي دې کې رزق ډیریږي د نکاح سره خو هغه نکاح چې په سنت سره وشي کله دا یو اهمه مسله واورئ کله چې نوجوان زوی له خزه کې خزه داغه له تپوس کوا په دې کې بالکل شرم مکو داغه له تپوس وکا چې رضا تعالی په دې کې زو نکاح کول غواړم پلان کې چې تعالی یو جنې کول غواړم نوجوان جنې دا لور د چا داد لکوما دې تپوس لازمي دي دا شریعت مونږ ته د اجازه را کړې ده کو داغه اجازه نه وي هغه ځکه ولا کور کې ولا خزه مکوا د دې نه فساد خوريږي او د خپل لور نم تپوس کوا د خپل پیغلې نم تپوس کوا چې زستا پلان کې د پلان کې سړي زوی سره نکاح کول غواړم هغه لته استا کوي دن من کو دوی خیر کو کراغي انکار را لله او د انکار خبر را لله بالکل په زور زبردستی سره بداغي نکاح نه کې داغه نه فساد جوړ شي داغه نه فتنه ولاړ شي دا ما وکتل دا ما ولیدل دا ما واوریدل او دریم نمبر کې زه من چې کله نکاح تړو نو موږ یو درې وکیلان یا درې گواهان جینۍ له ولیږو نو په نکاح په دوران کې د جینۍ نه تپوس کول دا لازمي دي دا اهم دي چې د جینۍ نه دي تپوس وکړي چې د سنت طریقه ده که کومه نکاح د جینۍ د مرزین خلاف اوتړلې شولا دغه نکاح کې برکت نشته دغه کې خیر نشته تپوس وکړه هغه نه کوي نکاح اجازه دې درکو چې ها زما اجازه ده زما نکاح دې د پلانکی سړی د پلانکی سړی سره وشي بیا نکاح وتړه اکثر من وکیل ولېګو یا اکثر من گواه ولېګو نیمه لارې په لاړ شي واپس راشي بیا من نه ګناګار وي په دې نکاح کې عالم من ګناګار وي بل یو نکاح خوان باندې ګناګارې چې تا د دې نکاح وتړل ها هغه د طرفه ته جواب رااله شریعت کې نکاح چې کوم ادا کنه او زموږ د پښتنو ملک دی دا وس بد غني خلک بل
الکو جنې دواړه یو ځای کې نو شری مسلې تاسو ته کوم ها ځان نه کوم شری د شریعت مسلې ته بیانوم الکو جنې دواړه کې نو ان خپل علماء ته تاسو کې بدی باندې بیا بد ته وي دینه با تاسو پرې شي چې ستاسو د نکاح مون تړو د الک سره الکو جنې دواړه یو ځای هغه باندې چې کوم د په نکاح فارم باندې داغینه دستخط واغستل شي داغینه چې کوم د بعد نکاح خوان نکاح وتړي اجازه پته غواړي نو کله چې یو جنې نه تاسو نه کړی شي یا د یو الک نه تاسو نه کړی شي دا خپل ژوند نه دی یارا نو بیا پکې د طلاق مسلې راشي بیا پکې د کور پریشانې راشي بیا پکې د ژوند د تیرولو پریشانې راشي غم پیلاو شي غم جوړ شي دا خو نبی صلی الله علیه وسلم اهم او بهترین سنت دی النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني نبی صلی الله علیه وسلم د خپل د نکاح او د چانه چې پیدا شوی دغه دلیل پیش کړي وای زما او زما د مور زما د والد صاحب د حضرت عبد الله او زما د والدې حضرت امینه رضی الله تعالی عنها د دوی نکاح وشو د دوانو دغه نه بعد سو وجود کې راغله دغه نه بعد د نکاح نه بعد وای زه پیدا شو محمد علیه السلام دنیا ته راغله زما د مور او زما د پلار نکاح وشولا او زما نه بعد هغه نه بعد د نکاح نه بعد محمد علیه السلام دنیا ته راغله د پیدا شوی دا زمونږ د پاره د کافرو د پاره یو دلیل دی چې د چانه پیدا تاسو سره څه گواښتا ها زما د مور او زما د پلار نکاح شوی دا گواښتا هغه نه بعد وجود کې راغلی الحمدلله دین اسلام څومره ډېرې اهمې ښایسته خبرې څومره سنت مبارکه دا موږ ته راښودلې دي په دې سنتو باندې زموږ ژوند تېرېږي او ژوند تېرېدو نو انشاءالله ژوند کې به خوشحالۍ راځي سدا بهار به راځي خوندونه به محسوسو د بچو ژوند به هم ښایسته کېږي او که د سنتو خلاف ژوند تېرېده او سنت هم نه را ژوندي کول بیا به ښه ورځ مخکې وي او موږ به ورپسې